اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نن آخرنی درس د قاعده د حرکاتو ده. مخکینی کلیپونو کې تاسو ته تشریح شو حرکات مو پیژندل چې په څو قسمه دي، په کومه شیوه تلفظ کیږي او کوم حرکات چې د کوم حرف په سر باندې وي یا زیر یا پیش هغه حرف څه رقم هجیږي کیږي او رواني په کوم قسم ویل کی. هغه هم ان شاء الله تاسو اطفال زده کړو چې هجی چې توای دی یو حرف هجی یعنی هجیږي کیږي چې قران کریم چې وای په ټکی وای یا په هجیږي باندې، او کم چې رواني ویل کی هغه هم تاسو ان شاء الله زده کړو. نن اخرنی درس ده، شروع به وکړو. حرف د لام تر رسیدلی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لام زبر لا، لام زیر لی، لام پیش لو، لا لی لو. نون زبر نه، نون زیر نی، نون پیش نو، نا نی نو. را زبر را، را زیر ری، را پیش رو، را ری رو. وګورئ دغه زبر چې لري او دغه را چې پیش لري دا یعنی د شنه رنگ باندې دي، دا ډک ویل کی، او دا زیر چې لري دا تور رنگ دی دا باریک ویل کی. ځکه دا په صفات عارضه کې احکام د را کې دا شرط او قانون دی چې کله را زبر ولري یا پیش ولري دا ډک ویل کی، او زیر چې ولري هغه باریک ویل کی. بیشتر شرح و ان شاء الله په احکام د را کې په علم تجوید کې تاسو ته ورسیږي. طا زبر طا، طا زیر طی، طا پیش طو، طا طی طو. دال زبر ده، دال زیر دی، دال پیش دو، دا دی دو. تا زبر تا، تا زیر تی، تا پیش تو، تا تی تو. صاد زبر صا، صاد زیر صی، صاد پیش سو، صا صی سو. سین زبر سا، سین زیر سی، سین پیش سو، سا سی سو. زا زبر زا، زا زیر زی، زا پیش زو، زا زی زو. وا زبر وا، وا زیر ضی، وا پیش ضو، وا ضی ضو. ذال زبر ذا، ذال زیر ذی، ذال پیش ذو، ذا ذی ذو. ثا زبر ثا، ثا زیر ثی، ثا پیش ثو، ثا ثی ثو. فا زبر فا، فا زیر فی، فا پیش فو، فا فی فو. واو زبر وا، واو زیر وی، واو پیش وو، واوی وو. با زبر با، با زیر بی، با پیش بو، با بی بو. میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ما می مو. درس ته همدې ځای پورې کفایت کوي. قاعده د حرکاتو خلاصه شوه. ان شاء الله قاعده ورو ورو ډیره دلچسپه کیږي. ان شاء الله ادامه درس به بعدی د تنوین شروع کوو. درس ته همدې ځای پورې کفایت کوي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.